ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو څنګه کولی شو د مشتري لپاره نوی حساب جوړ کړو، څنګه کولی شو د مشتري زوړ حساب اضافه کړو، څنګه کولی شو کریډیټ او ډیبیټ ترسره کړو، او همدارنګه د مشتري د حساب راپور څنګه چمتو کړو. څنګه کولی شو نوی اکاونټ جوړ کړو. د نوي اکاونټ جوړولو لپاره ایگزاکټ خلاصو او په ایگزاکټ کې خپل وختنی ډیټابیس باندې کلیک کوو. د خپل ډیټابیس پاسورډ داخلو او پر لاګین باندې کلیک کوو او په دې شکل سره خپل ډیټابیس ته داخل شو. د نوي اکاونټ جوړولو لپاره اکاونټس ته راځو او په دې برخه کې کولی شو خپل موجوده اکاونټونه وګورو. د نوي اکاونټ اضافه کولو لپاره پر نیو اکاونټ باندې کلیک کوو او په دې برخه کې د خپل اکاونټ ډول انتخابوو. په دې برخه کې مشتري انتخابوم او د مشتري نوم داخلوم. د مشتري د واتساپ شماره داخلو او د مشتري ادرس داخلو. د ادرس داخلولو څخه وروسته په کریډ باندې کلیک کوو. زموږ د مشتري اکاونټ په بریالۍ توګه سره جوړ شو. راځو بیرته ډاشبورډ ته، راځو اکاونټس ته او په دې برخه کې کولی شو خپل د مشتري اکاونټ وګورو. څنګه کولی شو د مشتري اکاونټ ته زوړ حساب داخل کړو. د اولډ بالانس یا د زوړ حساب د اضافه کولو لپاره اکاونټس ته راځو، د خپل مشتري پر اکاونټ باندې کلیک کوو او جورنل ته راځو. په دې برخه کې د مشتري کریډیټ یا هم وختنی حساب داخلو. وروسته له دې څخه په ډیټیلز کې تشریح ورکوو او نو ټراک انتخابوم او سیف باندې کلیک کوو. په دې برخه کې موږ ته وارنینګ راکوي چې یوازې د نو ټراک څخه اډمین استفاده کولی شي او نو ټراک یوازې د زړو حسابونو د اضافه کولو لپاره استفاده کیږي. په دې برخه کې آی انډرسټاند باندې کلیک کوو او کولی شو وینو چې زموږ د مشتري زوړ حساب په بریالۍ توګه سره اضافه شو. د مشتري د حساب کتلو لپاره ریپورټ ته راځو او کولی شو په دې برخه کې د خپل مشتري ټوټال حساب وګورو. راځو دوهمې برخې ته، څنګه کولی شو د مشتري په حساب کې کریډیټ او ډیبیټ ترسره کړو. د کریډیټ او ډیبیټ ترسره کولو لپاره جورنال او یا هم اکاونټس ته راځو. په دې برخه کې د خپل مشتري اکاونټ انتخابو او جورنال ته راځو. په دې برخه کې ډیبیټ او کریډیټ لرو. ډیبیټ د مشتري د حساب څخه پیسو ایستلو لپاره استفاده کیږي او کریډیټ د مشتري حساب ته پیسو اضافه کولو لپاره استفاده کیږي. زموږ مشتري امان الله غواړي چې په خپل حساب کې 50,000 افغانۍ اضافه کړي او په ډیټیلز کې تشریح ورکوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیف باندې کلیک کوو او په دې برخه کې کولی شو وینو چې زموږ د مشتري په حساب کې 50,000 افغانۍ اضافه شوې. د مشتري د حساب کتلو لپاره کولی شو ریپورټ ته راشو او د مشتري مکمل حساب په دې برخه کې کولی شو وینو. بیرته راځو جورنال ته. زموږ مشتري امان الله غواړي چې د خپل حساب څخه 1,20,000 افغانۍ ترلاسه کړي. نو په ډیبیټ کې 1,20,000 افغانۍ لیکو. د هغه څخه وروسته ډیټیلز کې تشریح ورکوو او پر سیف باندې کلیک کوو. په دې برخه کې کولی شو چې زموږ مشتري امان الله د خپل اکاونټ څخه 1,20,000 افغانۍ ترلاسه کړي. د امان الله د حساب کتلو لپاره ریپورټ ته راځو او په دې برخه کې د دې حساب کولی شو وګورو. د امان الله په حساب کې ټوټل 1.5 لک افغانۍ وې چې 1,20,000 افغانۍ ترلاسه کړي او 13,000 افغانۍ په خپل اکاونټ کې کریډیټ لري. راځو وروستۍ برخې ته، څنګه کولی شو د خپل د مشتري اکاونټ ریپورټ راوباسو. د مشتري د اکاونټ ریپورټ راویستلو لپاره اکاونټس ته راځو، د خپل مشتري اکاونټ انتخابوو او په دې برخه کې ریپورټس ته راځو. په دې برخه کې کولی شو د خپل مشتري حساب وګورو او په دې برخه کې کولی شو د مشتري معاملات وګورو. د مشتري د حساب د ریپورټ راویستلو لپاره پر پی ډي اف باندې کلیک کوو او په دې برخه کې کولی شو د خپل د مشتري د حساب ریپورټ راوباسو. د ریپورټ د سیف کولو لپاره د سیف پر آیکن باندې کلیک کوو. په دې برخه کې سیف انتخابوو، اوپن فایل انتخابوو او په دې شکل سره کولی شو د خپل د مشتري اکاونټ ریپورټ راوباسو. او په راتلونکي ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د صراف لپاره اکاونټ جوړ کړو.